ملګر دې راځي اوس تر مزار او کانا پښتانه دې کوي شهید یار او کانا. د شهید نیک محمد رهبر زیناستی قاری محمد رهبر د خوست ولایت د صبرۍ ولسوالۍ د شهیدانو مزار ته تللی او د شهیدانو روح ته دعا وکړه. قاری محمد رهبر د یو شمېر ملګرو په ګډون د صبرۍ ولسوالۍ زمبر ساحه کې د هغو 314 شهیدانو مزار ته تللی او چې په تیر شل کلن جهاد کې په استشهادي او فدایي بریدونو کې شهیدان شوي. قاری محمد رهبر ویل د شهیدانو هدیرو ته په دې خاطر ورځي چې یادې د دوی په ذهن کې تازه وي او د شهیدانو د ارمانونو د پوره کېدو لپاره به تل کار کوي او د دوی د یتیمانو او د کورنیو پالنه به کوي. پښتانه دې کوي شهید یار او کانا ملګر دې راځي اوس تر مزار او کانا پښتانه دې کوي شهید یار او کانا پښتانه دې کوي شهید یار او کانا. لخپل پاتې ګلاب یتیم دی خوب کی حال اخیستی لخپل پاتې ګلاب یتیم دی خوب کی حال اخیستی ملګر دې راځي اوس تر مزار او کانا پښتانه دې کوي شهید یار او کانا پښتانه دې کوي شهید یار او